شین سهار و یخنۍ مې ګوتې رېږدولې، د تاوده پتلون په جیبونو کې مې منډلې وې، وړین ماسک مې خوله او پوزه د یخنۍ او دود دواړو له شره ساتل. تر یو څه پلي تګ وروسته د کرولا د شا سیټ ته ورپورته شوم او په موبایل کې مې د راروانې شنبې ورځې ازموینې ته مطالعه پیل کړه. د ژمي په درشل کې د قوس د وروستۍ بلې هرې ورځې په څېر نن هم په شنه سهار د ډبرو سکرو بېپایه لوخړو د کابل هوا زندۍ کړې وه. ول یې تر ستونې تاوېدې راتاوېدې لکه د دار رسۍ چې د ښار نرۍ غاړه کې غړوندی شي. د راختونکي لمر وړانګو په ډېره سختۍ د اسمایي غره له سره لاندې راکتلی شوای. د زړو تایمنیو څلور لارې ته ورسېدم. موټر مو د لاربندۍ له کبله تم شو. د موبایل سکرین مې سترګې راپورته کړې. مخامخ د کاردان پوهنتون پر دیوال راځړېدلې لوحې لیکلي ښکلي تحصیلي شعار مې زړه وتخنولو. پرې لیکلي وو: پاتې کېږو او خپل هېواد د پوهې پر مټ ودانوو. لا مې سوچ د شعار د کلمو په تار کې بند و چې د موټر د څنګ شیشه مې ټک ټک شوه. د زده کوونکې نجلۍ جاړه ویښتان د هغې سپېره پړوني کې نیم پوښلي وو. سپېرې ګوتې یې چې سهارنۍ یخنۍ لړزولې په یوازیني قلم ټینګې ورټولې وې. هو، په ګوتو کې یې یوازې یو قلم و. په خواره خوله یې وویل: کاکا، قلم اخلې؟ خیر دی، همدا یې واخله. خیر. پرته له دې چې زما ځواب ته په تمه شي، د سوال په ژبه یې خپله خبره بیا تکرار کړه. تر زړه مې اورېدلې کلمې بوټې وختې. ګچ او ګل شوم. سترګې مې د نجلۍ له یخنۍ رېږدېدونکو ګوتو کې پر شنه بیک قلم ګنډلې وې، خو له درده مې هېڅ نه شو ویلای. لار هماغسې بنده وه او ما د وجدان له شرمه سترګې ټیټې نیولې وې. نه مې د نجلۍ غځېدلی لاس بې ځوابه پرېښودای شوی او نه مې د هغې معصوم نظر ته د کتو تاب لاره. په څو شېبو کې مې زرګونه ناویلې خبرې په زړه راتاو شوې. ښایي همدا قلم یې د ژوند یوازینۍ تکیه وي. ولې یې ترې وپېرم؟ ښایي همدا قلم یې د ښوونځي د وروستۍ ترسره کړې کورنۍ دندې یاد وي. ښایي له دې قلم سره یې د تړلي ښوونځي، ښوونکو، ټولګیوالو او ګرد وهلیو کتابچو یادونه غوټوي. ښایي هغې به غوښتل پر همدې قلم د لیکلو له لارې یوه ورځ ښوونځی بشپړ او لوړو زده کړو ته لار ومومي. خو د وږې ګېډې درد او یا د بې اسرې ناروغې مور اوښکو باړه کړې وي چې د خپل ژوند دا یوازینۍ متا هم پلور ته وړاندې کړي. ښایي دا قلم په داسې حال کې چې سترګو کې مې د زده کوونکې نجلۍ پر معصومیت راټوکېدلې اوښکې په سختۍ تم کولې او سینه کې د بېوسۍ د کریغو انګازې مې په خوارۍ شاته تمبولې. په ټیټ سر مې له جیبه لسګون راویست. د موټر دروازه مې ور خلاصه کړه او د هغې د ژوند ارزښتناکه پانګه قلم مې ترې وپېرودلو. نجلۍ خوشحاله وه. په بیړه د موټرو له منځه ورکه شوه. په لاس کې قلم لکه سکروټه چې وي. زما ګوتې یې سېزلې. ورته ځیر شوم. سر مې ترې ایسته کړ. نوی نه و، پخوا کارېدلی و. د رنګ ډکه سینه یې تر یو بریده خالي وه، خو زه نه پوهېدم چې څه به پرې لیکل شوي وو. د اتم ټولګي د ریاضي پوښتنې، د پښتو کورنۍ دنده، د عربي محاوره او که د زده کوونکې نجلۍ د نیمه خوا ارمانونو تار تار کرښې.
ما دا هیڅ نشو لوستلی. قلم مې د مینهناک ماشوم په څېر سینې ته رانږدې کړ. په لیک کې لکې سولیدلي وجود یې د زده کوونکي د کتابونو د بکسې نښې لورای ښکارېدې. د موټر ګرمې هوا یې وجود نرم کړ. لاس کې مې خولې شو خو نه پوهېدم چې دا خولې د خپلې اصلي مالکې یعنې مکتب تړلې نجلۍ په یاد له سترګو تویېدونکې اوښکې وې او که د یو نوي نارینه لیکوال لاس ته د لوېدلو له کبله د زړه شور. هو، نوی مالک یې یو نارینه لیکوال و، یو داسې لیکوال چې د ژوند موخو پر لور د الوت وزرې ته پرې شوې نه وې. چای ښوونځی تړلی نه و. په ډاډه زړه یې دفتره ته پر لاره د پرمختللي موبایل په کارولو سره د ماسټرۍ د ټولګي ازموینو ته تیاري نیوله. قلم مې جیب ته کړ. هلته له بل قلم سره غاړه غړی شو. اوس مې د دفتر د میز پر سر ایښی. وجود یې ښه ګرم دی خو په هر څه لیدو یې له ځانه شرمېږم. سترګې نشم ورپورته کولی. ځان راته مجرم ښکاري. داسې مجرم چې د قلم پلورونکي مجبور زده کوونکي له لاسه د قلم په اخیستو یې د هغې د ژوند هره هیله ترې وتروړله او په ناڅیزه سودا یې هغه د تمدن لیون وګرځوله. اوس د وجدان په عذاب اخته یم. اوس د وجدان په عذاب اخته یم او په هر ځل دعا کې وایم خدایا ما به وبخې، خدایا ما به وبخې.